خدای ورور سوال کړی دی وایي چې زما ماشومه لور ده او هغه چې پیدا شوه ډېره مریضه وه ناروغه وه نو بعض دوايانې به استعمالولې د هغه دوايانو د لاسه هغې ته د هغې بدن ته هم بعض نقصان رسېدلی دی یو نقصان دی چې د هغې روزې دا ټولې ولیدلې دي روزې یې نشتي او اوس هغه لویږي او روزې چې د نارینه هم نه بد ښکاري او بیا زنانه نو که چېرته موږ دا روزې دې له رسم کو جوړې کړو وله دا به روایي او که دا به ناروایي الجواب دا مسله موږ څو پیرې ذکر کړې چې ګوره دا یاده کړئ دا مسله شریعت کې دا خبره ده چې د الله په مخلوق کې به تبدیلي نه کړي دا خبره شریعت کې ده که نه ښه کله چې کله دا ته د ډول او د سینګار دپاره کې خو چې کله د ضرورت دپاره وي بیا جایز دي که دا قانون دی یاد کړو ډېرې مسلې به ته حل شي دا ګوره شریعت کې دا دي چې لعنت رسول وسلم ویلی دی په هغه زنانه باندې چې هغه روزي وباسي او په هغه زنانه باندې چې هغه د ویښتو سره نور ویښته لګوي او داسې بعض نور لکه والواشمه دا تور داغونه چې لګوي دا اصل کې د سرمن نه لاندې لکه د ټیټو میټو چې ورته وایي ټیټو باندې لعنت ویلی شوی دی ولې ځکه چې دا د ډول او سینګار دپاره کېږي که چېرته ضرورت دپاره یو کار کېږي عیب د ختمولو دپاره یو کار کېږي د الله د مخلوق بدلولو پکې څه نیت نه وي نو دا بیا روا ده ځکه چې هو من باب ازالة العیب علما وایي دا عیب ختمول دي او دا صورت د دې انسان هغه اصل ته راواپس کول دي انسان چې اصل کې پیدا شي د روزي یې که نه روزي نو که چېرته دې ماشومې له روزي جوړې کړي نو څه تبدیلي پکې راغله نه تبدیلي به پکې راغله او سبحان الله یو حدیث کې دا ټکی دقه شان راغلی دی عبدالله بن مسعود رضی روایت ته امام احمد راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په هغه زنانه لعنت ویلی چې روزي وباسي په هغه زنانې لعنت ویلی چې ویښتو سره ویښته لګوي دغه شان داغونه لګوي دغه شان د غاښونو چې دا لارې جوړوي په خپله الا من دا مګر دا که بیماري دا مسله دغه حدیث کې یعنی د بیمارۍ او د ضرورت په وخت کې بعض کارونه به دې کې روا دي دا مسله د حدیث نه بیان شوه بل یو روایت کې راځي امام ابو داود راوړی دی چې عبدالرحمن ابن طرفه وایي زما نیکه و نیکه د هغه نوم عرفجاء ابن اسعد د جاهلیت په زمانه کې په یو جنګ کې د ده د پوزه پرې شوې یا په یو جنګ کې د پوزه پرې شوې نو هغه د سپینو زرو پوزه ځان ته لګولې وه فانتن علیه نو هغه خرابه شوه او خواوشا کې چې سره کوم ځای دی هغه هم خراب شو فامره النبي صلی الله علیه وسلم فاتخذ انفا من ذهب رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې د سرو زرو پوزه جوړه کړه د څه د سرو زرو ګنه خرابېږي نو دا څومره پوزه نشته پوزه لګوي اجازه چا ورکړو رسول صلی الله علیه وسلم چې عیب ختمول نو ځکه ډېر ورته موږ دا وایو چې ته خپلې لور دپاره روزي جوړولی شي خو زه دا وایم که چېرته کیدی شي او دا روزي ورته ولګوي نو ډېر مخکې نن سبا طب او ډاکټري ډېره مخکې تللي ویښته کرل چې ورته وایي که د ویښتو نه د سر د ویښتو نه څه ویښته واخیستی شي او د دغه روزو په دې ځي ولګولی شي نو هغې کې دا دي چې فایده پکې ډېره ده اوس که هسې یو داغ جوړوي یو رسم جوړوي هغه یو ښه نه ښکاري بل څه وخت بعد به هغه ختم شي او روزي چې دغه ویښتو نه جوړې شي ویښته ولګولی شي نو خو دا دې خپل ویښته دي بل روزي هم برابر شو لکه یو هسې ګوره رسم دی هسې ویش دي او یو ویښته دي او سبحان الله رب العالمین چې څه پیدا کړي که نه دا هسې دی دا روزي یوازې ښایست نه دی ښایست خو دی خو د ښایست سره سره اصل کې دا د سترګو د حفاظت لپاره دی دا یو سړی وایي چې روزه د سترګو څه حفاظت کوي دا د دې لپاره چې دا خولې نه راځي کته دا د دې لپاره که چېرته باران ورېږي نو د اوبه ډایرکټ سترګې باندې نه لګي دا هر څه فایدې دي داسې نه چې الله دلته ویښته راوویستو هر څه کې فایده ده چې رب العالمین هغه پیدا کړي دي جوړ کړي دي نو د روزو جوړولو نه رسم نه غوره طریقه څه ده ویې لګوي ویښته پکې وکري والله اعلم دغه شان مسله دا هم شو که یو سړی وایي چې زما یو غاښ چې هغه ډېر اوږد دی او هغه ماله تکلیف راکوي د نورو غاښونو نو دا دې وړوکی کولی شي که نه شي کولی شي غاښ ډېر وران دی یو په بل له پاسه دا برابرولی شي ځکه دلته مقصد هغه ډول او سینګار نه دی مقصد یو عیب ختمول دی علاج کول دی غاښونه بالکل برابر دي زه پکې لکه کرښه راولم حرام دي د الله مخلوق او د الله چې کوم پیدایش دی انسان کړی دی هغې کې څه راوستي دي تبدیلي روزي لږې پیړې دي یاره دې پسې نوسې رالمه چې داسې شي دا نری شي
حرام دا لا پرېږده زه یو بل سټایل ته ډېر حیران یم او هغه مې د بعضو هلکانو کې ولید هلکان په معنی د نر ځکه چې یو نري نو نر او ماده نر دا په څاروو کې وي دا په انسانانو کې وي او پیریانو کې وي دې ته مذکر ویلی کېږي او بیا به یې کې یو سړی نو زه د هلکان چې مې دا په اعتبار د دې چې د مذکر په دې جمله کې راځي ها هغوی دې روزي کې تاسو خیال کړي دلته یو دوه کټه ورکړي دې سټایل ته زه دا خو سړی لکه عیب ځان کې جوړوي خلک وایي چې یا الله که زما دې بدن کې څه عیب وي چې زه څه کړم ختم کړه او سوال هم کوي چې یا الله دا عیب دی ختم کړه دې لګیا د عیب جوړوي ولې دا چې کله موږ په یوروپ پسې روان شو که نه پټې سترګې او دا چې کله موږ په ډمانو پسې روان شو پټې سترګې او دا چې کله موږ په فحاش خلکو پسې روان شو پټې سترګې که نه نو زموږ هلکان او جنکۍ به دا چل وکړي او زه به دلته وایم او بیا دې ویښتو کې چې الله رب العزت د انسان له څومره ښایسته ویښته ورکړي مزېدار څومره خوند کوي ده به څه چل کړی دیزي کې به یې هغه ټوپۍ غوندې کې پرېښودې د یهودو هغه ټوپۍ غوندې هغه عبادت چې کوي دیزي باندې پرته وي هغه شان یو ټوپۍ بلته پرته وي سیډونه به یې تېواړي ته به وایي چې دا چې ته دغه ځان یې دغه جوړ کړی د اوبو په بوتل باندې اثر نه هغه شی د ځان جوړ کړی ښایسته انسان او د ځان نه څه شی جوړ کړو اوس به بل سټایل راوتی دا یو طرف بخرې دا نه او دی الله اکبر یعنې که چېرته دا سټایل د ډمانو نه وي او د فحاشو خلکو نه وي او فلمونو کې نه وي او چا دا کړی وي نو ټول به وایي چې دا څه دی لیونی دی وایي نیم ویښته والي نیم شتي اوس ورته څوک لیونی نه وایي ولې ځکه چې ډمانو کې داسې شتي چې هغوی کړي نه چې ډمانو کړي بیا خو طریقه ده بیا خو به یې کوي د ترقۍ دپاره په ذهن د دوی کې یو سړی لاړ د نایي خواله چاپ ته او چاپ کې ته هغه نیم ویښته وویل نیم پاتې شو او کور ته راغی مور به ورته څه وایي ماشوم به زغلی که نه به زغلی ولې زغلی لاړ شه بیخ دې وځه هغه نایي ته ووایه چې پوره ویښته ده یا لرکي یا پوره پرېږدي اوس یې که کې نو داسې دی دا بیا سټایل نو ته به حیران شي د یو نیم ته چې د بازار کې وګورو او مزه دا کوي چې دا یو طرف یې لر کړی دا او دا اوږه دي دا بیا داسې راچولي او دیزي کې د روزو کې دوه یو کټ هم ورکړي او بیا ډېره مزه ده وکړي چې په یو وږي والی وي اوس ته دې کومه کټګرۍ ته ورای چې هغه ته بیا ټوله شپه سوچ کوه یو پکې والی هم ده او والی هم یوه دا به سټایل والی یوه کم طرف ته به والی کم طرف ته چې ویښته نشتي بل طرف ته خو ویښته ګډ دي که نه نو هغه خو ویښتو غوږ پټ کړی دا غوږ ښکاره دی نو دلته ورته والی جوړنده ده الله زموږ په حال رحم وکړي خبره مې دا کوله چې انسان وایي چې یالله عیب ختم شوې او یو سړی لګیا د عیب په زور جوړوي یو سړی لګیا د عیب جوړوي